ګلبدین حکمتیار طالبانو ته د امریکا د فوز لیو پټ پلان څخه خبر ورکړ. د کابل غږ یا وایس اف کابل یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه را سره اوسئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې د امریکا د یو نوې فتنې څخه خبر ورکړی دی. حکمتیار د امریکا د ولسمشر او فوزي مشرانو له دې پلان څخه په خپل وروستۍ وینا کې پرده پورته کړه. ګلبدین حکمتیار ویلي دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د دې هیواد یو رتبه فوزي چارواکي پلان لري چې په افغانستان کې یو بل جګړه پیل کړي. حکمتیار زیاتوي چې نوې حکومت باید د پوره هوش او دقت څخه کار واخلي. حکمتیار په داسې حال کې د امریکا له لوري د یوې نوې جګړې د پیل د هڅو څخه خبر ورکوي چې تېره ورځ امریکا تاجکستان ته نظامي مرستې واستولې. ځینې پوهان شک کوي چې دا نظامي مرستې د تاجکستان له لوري د طالبانو مخالفو ته ورکول کیږي. د امریکا حکومت د افغانستان د شمالي ګاونډي تاجکستان سره د وسلو مرسته کړې ده. د دې مرستې موخه په مرزي سیمو کې د امنیت ټینګښت بلل شوې ده. د افغانستان او تاجکستان مرز تر پخوا اوس ډیر آرام دی، خو د کډوالو ستونزه بیا تازه کیدونکې ده. په دې مرستو کې شپني دوربینونه، حفاظتي جامې، ماین موندونکي وسایل او د نظامی توکو نقلیه وسایل شامل وو. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د تاجکستان سره د امریکا علاقه په داسې حال کې زیاتیږي چې تاجکستان د افغانستان د نوي حکومت د سیاسي او وسلوالو مخالفینو په یو مرکز بدل شوی ده. ځینې پوهان اندېښنه ښیي او وایي چې کېدای شي امریکا دا ډول نظامي مرستې په یو او بل نوم تاجکستان ته ورکړي او د پردې تر شا د طالبانو وسلوال مخالفین تقویه کړي. ګرانو لیدونکو، له دې چې د دې ویډیو تر پایه را سره وئ، مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.